بعض خلک د دین د احکاماتو نه تنګي او د دې نه خبر نه چې دی دین الله را لېږلی ولې دی. لکه اوس الله چې ما ته دا وایي چې ته سود مه کوه، الله ته پکې څه فایده ده؟ که زه سود وکړم الله ته څه تاوان دی، او که زه ونه کړم نو الله ته څه فایده ده؟ خو که زه سود وکړم والعیاذ بالله نو زه د یو پردي مسلمان مال په ناحقه خورم، د هغه سره مې ظلم وکړو، د هغه مال ما په ناحقه وخوړو، حق مې نه و دغه. الله رب العزت وایي چې نه، ته د دې ورور دا مال په ناروا او په ناحقه مه خوره، دې کې زما او ستا فایده ده. زه د ظلم نه بچ کړم او هغه کس بچ شو د دې نه چې د هغه سره ظلم وشي، دواړو پکې فایده ده. دغه شان صرف د سود مسله نه ده، هره ناروا معامله چې کومه ده په هغې کې سوچ وکړه، که دې د الله او د الله د رسول ومنله زما او ستا ګټه ده، که دې ونه منله زما او ستا تاوان ده. درېیمه خبره چې الله د دین د هغې دپاره رالیږلی چې زما او ستا د عزت حفاظت وشي. عزت لکه ښځه، مور، خور، لور، د معاشرې زنانه، دا زموږ عزت دی چې د دې حفاظت وشي. داسې نه چې څوک د دې بېعزتي وکړي، داسې نه چې نسبونه ګډوډ شي. د دې دپاره الله دا ویلي چې زنا حرامه ده، او نن به دقه موضوع زنا حرامه ده، لواطت حرام دی. دا ولې الله حرام کړي دي؟ الله ته پکې څه فایده ده؟ هېڅ فایده الله ته نشته، او په کولو کې د الله څه تاوان نشته. صرف الله دا غواړي چې ستا دې کور کې چې کومې زنانې دي، ستا په دې معاشره کې چې کومې زنانې دي، چې دا پاکې پاتې شي او د دوی عزت برقرار پاتې شي. بس ستا ځوان روغ پاتې شي، ستا پیغله پاکه پاتې شي. نو د یو نیم سړي ته چې کله د حلال او د حرامو مسله وایي، دی به د تندې ترې وکړي، ته به وایي چې په دې کې د الله فایده ده. یاره او کله به یو طرف ته خبره بوځي، کله بل طرف. بله خبره چې د هغې دپاره د الله رب العزت د شریعت رالیږلی چې زما او ستا د وینو حفاظت وشي. که الله ویلي دی به نه وژنې، هغه به نه وژنې، په ناروا به څوک نه وژنې، په ناحقه به څوک نه وژنې، سره د دې چې موږ ځان ته مسلمانان وایو، زه د پښتنو خبره کوو، او موږ بیا هم لګیا یو زموږ په معاشره کې وینې تویول څومره اسانه طریقه ده. فیسبوک چې کولاوی 2 مړه دي او 3 مړه دي او 5 مړه دي او په یو بل ډزې کړي. اوس سوچ وکړه چې دا شریعت بلکل نه وی، موږ به د یو بل سره څه کولی؟ موږ به د یو بل د مالونو سره څه کولی؟ سره دي چې موږ سره شریعت ته او موږ ځان ته مسلمانان وایو، د یو بل په مال باندې ډېر لږ خلک دي چې هغه بریک نیسي او خیال یې ساتي. موږ به بیا څه کولی؟ سره دي چې زنا حرامه ده، فحاشي حرامه ده، او ته د معاشرې حال وینه ده. بعض خبرې حقیقتونه دي، د دې سترګې پټول نه دي پکار.